أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. صدق الله العظيم. خنن د سوره بقره درس نمبر 93 به شروع کو. په دغه کې به آیات نمبر 128 او 129 ترجمه او تفسیر وکړو. یا ایها الذین، ای هغه کسانو آمنو چې تاسې ایمان راوړی، یعنی ای مؤمنانو، کتبه فرض کړی شوی دی علیکم القصاص، په تاسې باندې قصاص، فی القتله په قتل کې، په وژل شوي کې، الحر بالحر نو آزاد سړی به د آزاد سړي بدله کې قصاص کیږي، والعبد بالعبد او غلام به د غلام په بدله کې قصاص کیږي، والانثى بالانثى او ښځه به د یعنی زنانه ده زنانه په بدله کې به قصاص کیږي. فمن عفی له، بس چاته چې عفه وکړی شوه، من اخیه د ده د ورور د طرفه، شیء د یو څیز په بدله کې، فاتباع بالمعروف، نو دا قتل کوونکی به دا په ښه طریقې سره تنه وصولوي، څوک چې قتل شوی دی د هغه وارثان، و اداء الیه او دا قاتلان به ورته ادا کوي دته باحسان په ښه طریقې سره. ذلک تخفیف من ربکم، دغه کار چې دی اسانتیا دی تاسې دپاره، ستاسې د رب څخه، ورحمة او مهرباني دی. فمن اعتدى بعد ذلك، بس چا چې تجاوز وکړه وروسته د دغې خبرې نه، فله عذاب علیم، نو ده دپاره به دردناک عذاب وي. ولکم فی القصاص حیات، او تاسې دپاره په قصاص کې ژوند دی، یا اولی الالباب، ای د عقل خاوندانو، لعلکم تتقون، دغې دپاره چې تاسې تقواداره شو. نن ډېر اهم موضوع ته الله جل شانه اشاره کړې ده چې هغه د قصاص. قصاص مطلب د لغت کې برابروالی، په اصطلاح کې چاته وایي، اصطلاح قصاص دې ته یایي د قتل په بدله کې یا د زخم کولو په بدله کې شرعي سزا ورکول چې هغه هغې سره برابره وي. که قتل یې کړی وي دا به قتلیږي، که چا نه لاس کټ کړی وي د نه به لاس کټ کېږي، څوک یې زخمي کړی وي دا به زخمي کېږي. دغه ته ویلی شي قصاص. د قصاص ډېرې فایدې دي. د فایدو نه مخکې به زه اول تاسو ته دغه ځای تشریح وکړم. په یهودو او مشرکینو کې چې کله یې پیغمبر دغه دنیا ته نه و راغلی، ډېر غلط رواجونه او ځان نه جوړ کړی شوي قوانین وو چې کوم یو قبیله به لږه مالداره وه، عزتمنده به وه، او بله قبیله به لږه غریبه وه. که چېرته د غریبې قبیلې والا یو آزاد سړی ارپاڅېد، هغوی ته یو کس یې مړ کا، نو هغوی به تلل، دوی ته به 2 کسان مړه کول. او که چېرته دوی دا چې کوم عزتمنده مالداره دي، دوی به غلام ارپاڅېده، هغوی ته به آزاد سړی مړ کا، دوی به بیا داسې نه شول کولی چې هغوی ته آزاد سړی مړ کړي، بلکې اما غلام به ورته مړ کوله. خو ظلم ورکې وه. که مثال خبره د هغوی ښځه ور مړه شوه، دوی ته به سړی مړ کوله. که دوی به سړی مړ شه، هغوی به لږ دیت ورکوله. که دوی به ښځه مړه شوه، بیخي به هغوی کیسې کې هم نو. ظلم شو که نه، دا خو برابروالی نه شو، خپل ځان نه جوړ کړی شوی قانون و. نو الله جل شانه په هغې باندې رد ورته وکړه. سړي په بدله کې به سړی وي،
که آزاد سړی وي او دلته غلام مړ کړی وي نو د دغه غلام بچیان یا پلار به راپاڅېږي هماغه آزاد سړی به مړ کوي. داسې به نه وي چې هغه سړی ورته چې ذات ما خو غلام مړ کړی دی تاسې ما دا غلام مړ کوئ. نه دا خو ظلم شو. ته قاتل یې ته به مړ کېږي. ښځه راپاڅېده سړی مړ کړه همدا ښځه به مړه کېږي. داسې به نه وي چې دوی ووایي چې والا دې خو موږ ته سړی مړ کړی دی دا ښځه مو نه مړه کوو تاسو ته هم سړی مړ کوو. نه دا ښځه به مړه کېږي. دې ته وایي قصاص. بل سړی راپاڅېدو غلا یې وکړه مثال خبره د نه به لاس کټ کېږي. بل سړی راپاڅېدو زنا یې وکړه نعوذ بالله الله دې موږ تاسې وساتي. که واده کړی شوی وي رجم کېږي به په تیږو سه به وشتل کېږي او که واده کړی شوی نه وي درې به ویل کېږي. او که داسې مثال خبره یو سړی په بل سړي نه تهمت ولګوي چې ته خو غالې ته خو زناکار یې ته خو حرامي یې تهمت بدنامي نو دا به هغه اسلامي قانون بیا نسی ثابته که په دنې دا خبره چې ثابته یې نه کړه دا به دن نه کي مضبوطې دورې به ورته ونیسي سبا بل چا باندې تهمت ونه لګوي. نو دا خو قصاص خبره شوه. قصاص ویلې الله پاک موږ ته راوستی دی دغې دنیا ته. که څه موږ تاسې په معاشرې کې 5 اهمې خبرې دي. اوله خبره عقیدې حفاظت، دویمه خبره د خپل نسب حفاظت، دریمه خبره د خپل عزت ابرو حفاظت، څلورمه خبره د خپل ځان حفاظت او پنځمه خبره د خپلو مالونو حفاظت. عقیدې حفاظت به څنګه کوي؟ یعنې د خپل اسلام چې تا جهاد وکړې که جهاد نه کوي اسلام د منځه ځي کفار ته حمله کوي. د خپل نسب حفاظت به څنګه کوي؟ مطلب چې ښه شرعي طور سره نکاحګانې وشي زنا وغیره ختم شي. نو دا به کله کیږي چې کله قصاص موجود وي. که قصاص نه وي دنیا خلک به په زنا کې مبتلا وي. نن سبا چې زناګانې ډېرې شوي ویلې قصاص نشته، حد نشته، رجم نشته، کوړې نشته دي. نو ټولو خلکو نسبونه پته نه لګېږي. ورځ په ورځ الله دې هدایت وکړي حرامیان زیاتېږي. باره د مغرب ملکونه خو پرېږده زموږ په مسلمانانو ملکونو کې چې سبیل المنځ سر واوځې جومات مخې ته به چا وړوکې اچولی وي. اسپتالو کې بس ښځه لاړه شي ماشومې پیدا شي وتښتي ماشوم همالته پرېږدوي. خو ویلې په غلطه طریقه یې پیدا کړی خو بیا ځان سره کور ته نشي وړلی که نه. نو قصاص نشته، دورې نشته، اسلامي قانون نشته. بل د خپل ابرو دپاره قصاص دی. هر یو سړی بل سې لګیا دی، دا پلانکی غل دی، دا پلانکی شرابي دی، دا پلانکی چې دی زناکار دی وغیره وغیره. که دا قصاص وي یو بل څه به څوک خبرې نشي کولی، که کوي ثابتوي به. څلورم نمبر د ځان حفاظت. په وړو خبرو خلک یو بل مړ کوي، ویلې مړ کوي ځکه هغه پوهېږي چې دا مې مړ کړه حکومت مانه پوښتنه نه کوي. او د مال حفاظت غله دي په لاره کې راووځي غلې کوي، ویلې چې قصاص نشته دی. نو د قصاص ډېرې فایدې دي. ټولو نه لویه فایده د قصاص شی دی چې په قصاص کې ژوند دی. ته به یې چې قصاص کې څنګه ژوند دی؟ فلانکی فلانکی مړ کړه، اوس اسلامي قانون راغی دا به مړ کوي که نه؟ دا خو قصاص شو. نو دغه کې خو چې دی مرګ وشو تا خو وایې چې قصاص کې ژوند دی. نه، که چیرته اسلامي قانون دا سړی مړ نه کړي دا قاتل سبا دا جګېږي بل مړ کوي. نو ګوره د قتلونو سلسله روانه شوه که نه؟ او که اسلامي قانون وي دا سړی به مړ کړي بل څوک بیا جرأت نشي کولی چې سبا قتل وکړي. نو کسه د څومره خلکو ژوند محفوظ شو؟ قصاص کې ژوند دی. همدا رقم ته یو کس د غلا یې وکړه نو هغه نه به لاس کټ کېږي. اوس دغه کې څه رقم ته هغه شو دا خو ظلم شو. لکه دا متاسې باندې مغرب والا انګریز یهود خاص کر ملحدین ایتیست دوی دا اعتراض کوي چې تاسو اسلام وکسه په واړي کې مال دولت باندې چې مثال خبره
100 پاونډه وښیه 50 پاونډه وښیه 10,000 کلدارې وښیه په دغه نه تاسو دومره قیمتي لاس کټکاوئ نو موږ ته یې چې دا لاس ډېر قیمتي ده بېشکه که دلته مې دغه سړي مال دلته 50 پاونډه پټ کړي بل ځای کې 100 پټوي بل ځای کې 1000 پټوي نو دا به همداسې روان وي څومره خلکو ته نقصان ورسېده که دنه زه لاس کټ کمې سبا ته دې ټول کلي مالونه څه شول محفوظ شول کلی خو څه کوي د ټول ملک مالونه څه شول محفوظه شول دلته کسه یو دا ملحدین په مو باندې یو بل اعتراض کوي داسې اعتراض کوي یا یې که نه یو کس د بل کس نه چې لاس کټ کي ظلم وکړي د یو لاس قیمت چې دی 500 دیناره ده 500 دیناره د دینار چې دا د سرو زرو نه جوړ وي نو نن سبا دینار په نه پوهېږم 500 که یو دینار نه 600 که څو کلدارې جوړېږي نو 500 دینار نه ډېر غټ شی ارځي اوس احمد را پاڅېدو مثال خبره احمد زه هسې مثال کې پیش کوم چې هر څوک وي محمود نه لاس کټ کا اوس به داسې چل به وي اسلامي قانون به ارسي احمد نه به لاس کټ کوي که محمود ووي چې بس لاس نه ما کټ کوه زه یې معاف کوم یې ما ته د خپل لاس قیمت راکړي نو قیمت یې څومره دی د لاس 500 دیناره 500 دیناره به ورکوي نو 500 دیناره به ورکوي اوس د لاس قیمت 500 شو همدغه سړی چې دی سبا ته چې دی 2 دیناره پټ کړي په 2 دیناره کې هم ترېنه لاس کټ کېږي یې هلته تاسو یې چې د لاس قیمت 500 دی او دلته په 2 دیناره کې هم ترېنه لاس کټ کوې دا څه رقم ته یې قانون شو په سوال باندې پوه شوی نو ته به جواب ورکړې دا لاس چې وه الله تا ته امانت درکړی وه نو دا قیمتي وه چې کله تا په دغه امانت کې خیانت وکړه نو دغه قیمت ته وغورځوله اوس 2 دیناره خو څه کوې چې 2 روپۍ هم پاتې نه شوه نو ځکه تا نه به دا لاس اوس څه کېږي کټ کېږي په جواب باندې پوه شوې که نه بله خبره ده یو احمد ارپاسې د محمود یې مړ کړه نو اوس به د محمود قرآنۍ ارپاسېږي دا اسلامي قانون ته به یې چې دا ته مړ کوی اوس یې ظلم کړی دی بس هغوی زړه کې بیا الله رحم واچوله چې زه دا به معاف کړو نو اوس قیمت څومره دی ایثار قیمت څومره دی ایثار قیمت 100 اوښه دی هغه به اوس 100 اوښه ورکوي یا 1000 دیناره به ورکوي یا 10,000 درهمه به ورکوي دینار چې د سرو زرو نه جوړ وي او درهم چې دی دا د سپینو زرو نه جوړ وي نو 10,000 درهمه چې دی تقریبا 16 کیلو 16 تولې او 8 ماشې ارسي دومره سپین زر ته نن سبا تاسو بیا خپل حساب ولګوئ نو دا د قصاص حساب شما تاسو ته وکړه او که بیا داسې هم کیدای شي محمود یایي چې بس ځای مو احمد یې مړ کړی دی مو یې معاف کوو بس 100 اوښان د نار کوي مثال خبره یو کور دې مو ته جوړ کړي دا هم صحیح دی خو کور به داسې کور به ته نه غواړي چې هغه قیمت به د 100 اوښانو نه بره نه وي که 50 اوښانو سره برابر و که 80 سره برابر و که 100 سره برابر و هغه بیا دوی خوښه ده نو کېده په وسه نه کېدله که وسه نه کېدله بس بیا دې ورته میدان ته شي او سر دې ته نه څه کړي ووایي ته هلته قتلونه هم کوي او بدماشۍ هم کوي نو دا د قصاص بیان شو نو قصاص نن سبا نشته د ملکونو کې تاسو ګورئ څومره غلې روانې دي څومره ظلمونه روان دي څومره زناګانې څومره هر قسمه ګناه الله دې اسلامي قانون راولي بله ضروري خبره دا ده چې د قصاص اخیستلو حق ته نه لرې زه نه لرم ځکه که ما ته قصاص اخلو کیدای شي ما ته نه ظلم وشي دا به اسلامي قانون ته یایو هغه ته به ورسو چې هله ما ته پلانکي زما زوی مړ کړی دی او هغه راونیسي او هغه به ته مړ کړي که ما تاسو ویر چې ما ته نه به ډېر ظلم وشي کیدای شي هغوی ته 2 مړه کړو 3 مړه کړو نو دا ما ته دا اجازت نشته ده موږ تاسو په ملکونو کې یو بل ظلم روان دی دشمنۍ زوی به راپاسي هلته به پلانکې بل خپل دشمنانو ته به یو سړی مړ کړي بیا هغوی کس سبا لاره کې ناست وي که د هغوی کور نه هر څوک راغه مړ کوي
نه خو چې دا کوم کس دی دا ووله که نه قاتل ووله هغه خو قاتل بیا ورته نه برابرېږي دا هم دوی ظلم وکړو دا تا د هماغه یهودو او مشرکینو کار وکړو قاتل په بدله کې دی ورته پلار مړ کړو داسې به نه کوي یا ایها الذین ای هغه خلکو آمنو چې تاسې ایمان راوړی کتب علیکم القصاص په تاسې باندې قصاص فرض کړی شوی دی فی القتل په وژل شوي کې الحر بالحر آزاد سړی به په بدله د آزاد کې قتلیږي قصاصیږي والعبد بالعبد او غلام به د غلام په بدله کې قصاصیږي غلام مطلب مریه والانثى بالانثى او خزه به د خزې په بدلې قصاصیږي فمن عفی له بس چاته چې معافي وکړی شوه من اخیه د ورور د طرفه بس مقتولیانو ورته ووي چې زه بس مونږ معاف کوو دا ظالم بچیه شیء په یو څیز بدله کې مثلا 100 وخان د نه غواړو زه 50 وخان راکه یا ورته وي چې 100 وخان راته راکه بس دا دوی خوښه ده مقتولیانو خوښه ده که 100 تې نه غواړي که 10 تې نه غواړي که 2 تې نه غواړي خو 100 نه به ډېر نه غواړي فاتباع بالمعروف نو دوی به د هغه شی ته نه په ښه طریقې څه غواړي و اداء او د قاتلان چې دي دا به ادا کوي الیه د مقتولیانو کوروالاو ته به احسان په ښه طریقې سره داسې به نه کوي چې زوی خو مې هم درته مړ کړی دی واخله دا 100 وخان یا واخله دا 50 وخان ظالم بچیه هغه ته د قتل هم کړی اوس مال هم دومره په قبر کې ورکوي نه په سړیتوب څه معافی به غواړي ورته ژاړې به ذالک دا کار چې دی یعنی د الله پاک چې لږ اساني پکې راوسته تخفیف من ربکم استاسو د رب طرف نه اسانتیا ده و رحمت مهرباني ده فمن اعتدى بس چا چې تجاوز وکړه بعد ذلک ورسته د دغې خبرې نه فله عذاب علیم بس دوی دپاره دردناک عذاب ده بس تا ته یو کس مړ کړی دی تا ته شریعت دا اجازه درکړی چې ته هغو ته یو مړ کې تجاوز به نه کوې یا تا د شریعت اجازه در کړی چې 100 وخان واخلې تجاوز به نه کوې چې ته چې ما ته یو 1.5 سل راکړه نه ولکم فی القصاص بله مو په معاشرې کې پښتنو کې یوه خبره ده یې والا مړی یې خرڅ کړه بې غیرته وه ده ته یې زوی مړ کړی وه په کار دا وه چې دی هم هغه ته یې څه کړی وای نه دا خو قرآن کې راغلی دي دا بس ده خواښه دی که ورته مړ کوي بدل خلي او که یې چې نه مړ کوم بس زه ترنه پیسې خلم ده خواښه دی دا قرآن کې راغلی دي ته خو نعوذ بالله قرآن سې خوند دی دا خنده چا سرسي قرآن سې نه مړی نه دی خرڅ کړی ته څوک یې چې ته ورته وایې چې مړی خرڅ کړه ولکم فی القصاص او تاسې دپاره په قصاص کې حیات ژوند دی په دغه دا 2 ټکي نه دي ولکم فی القصاص حیات په دغه علماو لوی کتابونه لیکلي چې دغه کې څومره فلسفې پرتې دي یا اولی الالباب ای د عقل خاوندانو د ایتیست او د دهیان چې په مو اعتراض کوي چې تاسو اسلام کې ظلم دی یو بل مړ کوئ دوی کې عقل نشته دی وکسه الله پاکې چې عقل خاوندان په دې خبره نه پوهیږي ولعلکم تتقون دغه دپاره چې تاسې تقواداره شوئ وما علینا الا البلاغ